ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 11 اف ايکسيل 2013 ها یو لسم نمبر د سم تاسو بیا فایل منو داو کسٹمائز ریبون ان کویک اکسس ټول بار لولو سیدا اپشنونه کې کنټرول پلس ان راځم چیرته فایل اپشن باندې کلیک کوم لکه سمې په کار لکه کسٹمائز ریبون غواړم اوس ګوري تاسو مطلب مو ویل چې دوه قسم لري هغه لرم تاسو ټبونه لرو یو کنټیکچوال ټب دی او سټینډرډ ټب دی اوس ګوره دا ما سره سټینډرډ ټبونه تر کومه ځای پورې تر وی پورې ما سره سټینډرډ ټبونه دي بعض اوقات تاسو یو بل ابجیکټ انسرټ کوئ چې د سره ډایرکټ یو بل ټب مرزي څه قسم فار ایگزامپل دلته ما سو کله یو ځنا ټیبل انسرټ کړه دا ټیبل څخه ماته انسرټ کړه کلیک اوس ګوره ډایرکټ ما سره څنګه چل شو یو بل ټب هم راغی سپنم سره ټیبل ټولز د دې لیکي کنټیکچوال ټبونه چې کنټیکچوال ټب چې دی یو ابجیکټ ریلیټډ وي اوس غواړو چې په دې کې تغیرات راوړو فار ایگزامپل سو کله هوم ټب کې بعض شان کم کو زیات کا دا ټب د ماته بيخي نه ډسپلی کیږي سیدا نو دې لپاره موږ تاسو کو کسٹمائز ریبون نه کارخلو ګوره فایل اپشن باندې کلیک کوم سمه لکه په کار دی کسٹمائز ریبون په کار دی دا اوس مله سوې چې کسٹمائز ریبون دا اوس ګوره دا ریبون د موږ تاسو سیدا دا اوس څه کو کسٹمائز کوي د خپل خوښي څه کو جوړو خاصه ویل کوي چوز کمانډ فرام ګوره وته هم چر سو کماته کمانډ ناٹ ان ریبون کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا ما سره کمانډونه چې هغه مطلب څنګه دی په ریبونونو کې نشته دي ښه چېرته ریبون کې ما سره نشته دي خاطه و چې نه هلکه سمې په کار دی آل کمانډز کلیک کوه ورباندې اوس ګورئ که څوک وایي چې ما ته ایکسل مکمل یاد دی نو څه وکړه د آل کمانډ دی مطلب را اوپن کې ودي ګوري چې په دې ټول کمانډونو دی پوهېږي یا نه ګوره دومره کمانډونه پکې دي مکمل په ایکسل کې صحیح ده دا ګوره د ان تر جډ پورې مکمل څنګه دي پکې دا کمانډونه پکې هغه اویلیبل دي آل کمانډ دي ته وي څه دي ته آل کمانډ ته یي میکرو کې مطلب کوم قسم کمانډ دی لکه وته هم چېرې فایل ټب کې کوم دي ما سره اوس ګوره ټولې ما څه کړل را اوپن کړل دا خو ما سره مطلب سټینډرډ ټبونه دي چې ما سره سټینډرډ ټبونه دي لکه فار ایگزامپل وته هم چېرې دا آل ټبس کې ما ته ښکاره کوه اوس ګوره څنګه چل شول کا دا مین ټبونه دي ګوره تر کومه ځای پورې تر دې ځای پورې دا بیا سمارټ آرټ دي چې دا یعنې په دې کې هم کنټیکچوال ټب راواخیستل هم سټینډرډ ټبونه راواخیستل ښه دا قسم زما په کار نه دی لکه ته هم چېرې ټول سټیپس راواخله ګوره کلیک دی دا اوس ما سره چیرې که نو کنټیکچوال ټبونه دي چې د یو ابجیکټ ریلیټډ دي ښه کوه چې نه داسې نه وي لکه کسټمایز ټبز ان ګروپ کلیک کړې باندې اوس ما سره چیرې که کسټم ګروپ راغی خو دلته زه نه جوړوم هلکه ښه وته هم څه وکړه فرپلر کمانډ دا کمانډونه چې هغه زیات مشهور دي اصلا زما کار چېرته دی دلته کار دی ښه لکه څه وکړه ګورې ورته اوس ما سره ټبونه ښکاره کېږي ته هم څه وکړه لکه د ویو ټب ختم که ډیټا ختم که فنکشن ختم که دام ختم که دام ختم که دام ختم که ګوره اوکې که دا ټبونه مې څه کړل لکه ختم کړل کلیک کور باندې څنګه چل شو صرف یو ټب ښکاره کېږي نور مې څه کړل ټول هایډ مې کړل لکه ډو ناټ شو ډسیبل یې که یا مطلب هایډ کا کوای شي ښکاره دي شي څه وکړه کسٹمائز ریبون دې کې څه وکړه لامې واچوه هلکه فرموله دې راشي ډیټا دې راشي ګوره ریویو دا ګوره ډیول په ټبه لکه ما سره چې عدالت کې نه راځي ښه اوکې که لکه اوس څنګه شو ما سره دا ټبونه څنګه شول راغلل ښه زه لږ پکې تغیرات راوړم څه قسم ګوره آپشن ته راځم کسټمایز ریبون باندې کلیک کوم ښه څه مې په کار دي ګوره ورته مې داسې وچو لکه چې یو نوی ټب جوړوم څه جوړوم لکه څه لیکلي ته نیو ټب کلیک ورباندې څه نوم سره لکه غواړې ورته مې چېرې څه وکړه دا لاندې راوړه لاندې ځي او پاس یې وړلی شه چې دا هلکه زه ورته مې چېرې لاندې دې راشي او دلته څه کوه ته نوم ورته بدل کا هلکه څه مې په کار دی مای انډرسکور ټب چې دا اوکې که دا مو کې که اوس ګورې ما سره ټب جوړ شي څه نوم یې دی مای انډرسکور ټب خو د دې په ریبون کې ما سره چې کوم دي هېڅ هم نشته فقط یو نیو ګروپ ما ته ښکاره کړي دي په ریبون کې هر شی نشته خالي دی څنګه دی خالي دی دا ټب څه لپاره جوړوو اصلا کې هدف دا دی چې بعض اوقات موږ تاسو سره بعضې کمانډونه زیات استعمالیږي نو څه کوي ځان دپاره یو ټب جوړوي په کې په اسانۍ څه کوي کمانډونه ټول پکې واچوه په اسانۍ څه کوه هغه اکسس کوه څه قسم ګوره ورته مې څه وکړه دې مطلب ګروپونه جوړ کړه راځه ورپسې دلته کسٹمائز ریبون ته راځم هلکه کوم ټب دی ما سره دا ټب دی څه وکړه لکه نیو ګروپ کلیک کړه دې باندې اوس څنګه شو ما سره ګروپ راغی که نه څه نوم یې دی نیو ګروپ کلیک کړه دې باندې ورته چېرې فار ایگزامپل ته نوم ورکوم چې فایل هلکه چې دا قسم شکل مې لکه په کار دی اوکې که دا راغی دې ته لکه څه کوم ته چې رینیم کا لکه ته چېرې ایډیټ فار ایگزامپل دې ته څه که دا قسم یو شکل ورته ورکړه اوکې که اوس ګورې ما سره څنګه شول ته ګروپونه پکې راغله کلیک کړه دې باندې اوس څنګه چل شي ګوره فایل او ایډیټ پکې مطلب دوه ګروپونه هم راغلل راځئ اوس دې ته کمانډونه اډ کړو چې کمانډ پکې څنګه اډ کېږي ګوره راځه ورپسې دلته آپشن کسٹمائز ریبون هلکه څه مې په کار دی اوس ګوره دا آپشن اوس مې تاسو سره په کار راځي کوم کمانډ هلکه پکې انسرټ کوي ته چې دلته راشه دغه کمانډ څه که پکې اډ کړه اچوه پکې ګوره صحیح ده کمانډونه پکې څه که اډ کوه اوکې که اوس ګوره څنګه چل شو ما سره هماغه زما په ټپ کې څنګه شو دغه کمانډونه اډ کړلی شول ښه وایم چېرې ایډیټ ته هم بعضې کمانډونه اډ کړه راځه آپشن څه مې په کار دی لکه کسټمایز ریبون باندې کلیک وکړه ښه کوم ته لکه اډ کول ورته یم چېرې ایډیټ ته په دې کلیک وکړه
کومه لري پکار دی لکه ته چېرې داسې باز هغه پکې اټ کړه یو اوپن پکې واچوه نیو پکې واچوه ګوره اټکوه صحیح ده اوکې که لکه اوس څنګه چل شو ما سره کوم دا کمنټونه پکې څنګه شول اټ کړلی شول ښه بیا راځو ورپسې ته چېرې څه وکړه لکه کسټمایز ریبون ته راځم څه مې پکار دی لکه دلته دا مطلب ته وایي چېرې څه قسم دی اوسي دې کې مطلب نور ته ګروپونه اټ کوي دا څه ایکسپین که لکه دا کمانډ څه که لکه پاس ویسه دا لاندې ویسه ګوره رقم څه کې تغیرات پکې راوړي لګیا صحیح ده ښه اوس ګورې ما مطلب رقم څه کړه تغیرات راوستم څه وکړه دا ریموو کا ختم کا دا هم څه کړه لکه دا فایل هم ختم کا دا د څنګه شي مطلب ریموو شي څنګه چل شو ټول لرې شول کلیک کړی بنده اوس ختم شو که نه بعض اوقات تاسو لکه مختلف قسمه څه کوئ تغیرات پکې راوړئ څه قسم ګوره اوس ملکه دلته راغلم ورپسې ما وویل چې یاره داسې چل وکړه دلته ودرېږه یو نوی څه جوړ کړه ټپ جوړ کړه کلیک کړی بنده دې کې ګروپونه واچوه ګورې اوس تا پکې تغیرات راوستل دې نه مطلب ته تنګ شوي چې یاره دا نور زه مطلب نه غواړم چې راشي څه وکړه دا به ته ریسیټ کې څه به کې ریسیټ آپشن ته به لاړ شي کسټمایز ریبون څه مې لکه پکار دی ریسیټ څه وایي لکه ریسیټ آل کسټمایزیشن خو زه ته هم داسې نه دی لکه دا ټپ چې کوم دی مطلب زه غواړم چې ریسیټ شي کلیک کړی بنده څه وایي لکه ریسیټ آل کسټمایزیشن کلیک کړه یس که لکه مکمل څنګه شو دوباره خپل دې حالت ته راغی درته څنګه شو ریسیټ شو ریسیټ څه مطلب ریسټارټ په شکل باندې دوباره څنګه شو خپل عادي حالت ته راغی بله لکه یو وایي چې که ته مطلب غواړې یو سټایل جوړ کړې ګوره دا لکه څه کول غواړې امپورټ یا ایکسپورټ کولی هم شي بعض اوقات تا لکه یو سټایل جوړ کړه ګوره فار ایگزامپل هم چې دلته څه مطلب ټبونه پکې اټ کړه دومره مې پکې اټ کړل څه وکړه دا لکه دا ایکسپورټ کړه ایکسپورټ څه مطلب شو بل ځای کې راته سیو کړه لکه نوم ورته ورکړه چې مای انډرسکور سټایل یو سټایل مې جوړ کړی لکه چې ټبونه رقم شیان پکې اوسېده دا مې څه کړه لکه دا مې ایکسپورټ کړه ومې لېږه بل ځای ته اوس ته مې څه وکړه امپورټ یې کړه دوباره یې راوړه راته ګوره دلته به لاړ شي کسټمایزیشن څه مې لکه پکار دی امپورټ راوړه لکه کوم ځای کې دی دا دی لکه مای انډرسکور سټایل کلیک کړه دا یس کړه لکه دا هم څه کوو کېږه اوس ګوره څنګه شو ما سره ایکسپورټ کړلی شو صحیح ښه نور هغه که تاسو مطلب غواړئ دلته مختلف قسمه څه کولی شي سیټینګ پکې راوځي ته هم چېرې څه کړه دا ریسیټ کړه لکه ریسیټ آل یس کړه څنګه شو اوس ما سره دا ریسیټ کړلی شو خپل عادي حالت ته راغی ښه راځو ورپسې لکه کویک اسیس ټول بار ته راځو ګورئ تاسو مطلب ما د دې اکسل په فزیکل سټرکچر کې ویل دي ویل کېږي کویک اسیس ټول بار دي ویل کېږي دا اوس ګورئ ما تاسو چېرې کسټمایز کړه ګوره مور کمانډز کلیک کور باندې ډایرکټ څنګه شو ما سره کویک اسیس ټول بار راغی دې ځای نه هم ته کولی شئ هلته ورپسې فایل آپشن باندې کلیک کوم لکه څه مې پکار دی غواړم چې کویک اسیس ټول بار کې مطلب تغیرات راوړم لکه ښه ډیفالټ کې ما سره مطلب څو کمانډونه پکې 3 کمانډونه پکې دي لکه دا ګوره او ته هم چېرې بعضې کمانډ نور هم پکې اټ کړه کاپي پکې اټ کړه کلیک کړه انسرټ کول ته پکې اچوه صحیح ده دا اوس ګوره اوکې کړه اوس څنګه چل شو ما سره کمانډونه څنګه شول دلته زیات کړلی شول ښه وایي چې نه داسې نه ویل لکه څه وکړه موډ کمانډ باندې کلیک وکړه وته دا مطلب ته ختم کړه ریموو کړه دوباره بیا لاړ شه اټکوه او ریموو کوه دا لکه سیو د لږ شاته لاړ شه دا د مخکې لاړ شي سړی څه کوي تغیرات پکې راوړي ښه بله لکه څه وایي ته مطلب بعض اوقات وایي چې را ریسیټ کوم دا وګوره ریسیټ آنلی کویک اکسس ټول بار او کوه چې ریسیټ آل کسټمایزیشنز دا هم څه کوي ریسیټ کوي درته ښه دا ایکسپورټ کولی هم شي او امپورټ کولی هم شي بله لکه څه وایي چې شو اکسس ټول بار بیلو د ریبن کلیک کړه دې باندې څنګه چل شو لکه چېرته ښکاره کېږي ریبون نه لاندې راګذار شو او کوه چې نه ابو شو ابو اوس پاس لاړو او کوه چې مطلب شو بیلو لاندې د مطلب راشي دا ستاسو خوښه ده کوم قسم چې غواړئ خو دا مطلب چې بیلو ابو ښکاره کېږي ښه خبره ده ښه پاس ښایسته ښکاره کېږي ښه زه به بعضې کمنټونه پکې څه کړم لکه اټ کړم ګوره دې ځای نه هم کولی شي نیو مې لکه پکار دی فار ایگزامپل اوپن مې پکار دی ګوره کلیک ورباندې کوه ایمیل مې لکه پکار دی نه کویک فارټ مې پکار دی پرنټ پی یو کله دې کې څه کوه خپله کمنټونه ورته اټ کوه او کوه چې مطلب دا قسم زما پکار نه دي یاره اوپن ختم کړه دا ایمیل ختم کړه لکه او کویک پارټ ختم کړه نو څه کوه دې کې ته مختلف قسمه کسټمایزیشن کوي لګیا یې